په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. تورخم ته د رئیس الوزرا د اداري مرستیال سفر. د امریکا له لوري افغان سرپرست حکومت ته د مرستو رسیدو د مخنیوي لایحې تصویب کېدل. بهرنیو هیوادونو ته د $900,000 په ارزښت د صادراتو ترسره کېدل. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر موټر وسلوال برید. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. زه ذبیح الله وصال یم. بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست. د رئیس الوزرا اداري مرستیال او د کډوالو د عالي کمیسیون مشر عبدالسلام حنفي تورخم ته په سفر کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو انساني او د ګاونډیتوب حقوق په پام کې ونیسي. عبدالسلام حنفي د غراض له پاکستان راستنیدونکو کډوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرېدو او همکاریو ډاډ ورکړی دی. د اسلامي امارت د رهبر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د ځانګړې غونډې د پریکړو د تعقیب په موخه د اقتصادي مرستیالۍ د دفتر د رئیس په مشرۍ غونډه کې اړونده دولتي بنسټونو خپل راپورونه وړاندې کړي دي. د شیخ هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په ځانګړې غونډه کې له چارو ادارې، کور او ښار جوړولو، عدلیې، کرنې او سوداګرۍ وزارتونو او کابل ښاروالۍ د استازو په ګډون پلاوي ته دنده سپارل شوې وه چې خلکو ته د ځمکو د اصولي ویش په موخه دې د دولتي ملکیت او استوګنیزو ځمکو لپاره یوه کړنلاره جوړه کړي. دغه غونډه کې له شویو 14 پریکړو یوه یې د خلکو په شخصي ځمکو کې د آبادۍ لپاره اسانتیاوو رامنځته کول وو. د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم وایي د افغانستان سیاسي وضعیت پورې د بشري مرستو مشروطول د تعجب خبره ده. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي افغانستان د ټولو نړیوالو قوانینو له مخې د 20 کلن ناحقه اشغال او د امریکا او نړیوالې ټولنې له لوري د تپل شویو جګړو د زیانونو غرامه ترلاسه کولو حق لري. خو دا چې ځینې هیوادونه آن بشري مرستې هم د سیاسي شرایطو پورې تړي او پر دوام یې بیا غور کوي د تعجب وړ خبره ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان سرپرست حکومت ته د مرستو رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب کړې او د عمومي جرګې تصویب ته یې استولې ده. د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه خبرپاڼه کې ویلي دغه لایحه اسلامي امارت ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د هر ډالر د نه رسیدو تضمین کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر برین میسټ ویلي دغه لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مکلف کوي چې د یوې ستراتیژۍ په جوړولو سره هیوادونه او نادولتي سازمانونه له اسلامي امارت سره د مرستو منع کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا لایحه د هغو بهرنیو مرستو کارونه هم رانغاړي چې د امریکا له لوري تمویل شوي وي څو پر هیوادونو او سازمانونو فشار واچوي چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره مرستې ونه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د مرستو بندیدو له امله په افغانستان کې ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنونکي دي. WFP پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بودیجې د پراخ کمښت له امله تر 650,000 زیاتې میندې او ماشومان د تغذیې له حیاتي مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او دا په دې معنا ده چې په هرو 10 ثانیو کې به یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي. د کندوز ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په لودین کلي کې د یوه ښوونځي لپاره د نوې ودانۍ د رغولو چارې پیل شوې دي. د یاد ریاست د مسؤلینو په خبره دغه نوې ودانۍ به 8 درسي او 2 اداري خونې، تشنابونه او یو ورزشي لوبغالی ولري. د سرچینې د معلوماتو له مخې یاده پروژه د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ دفتر له لوري د څه باندې $270,000 امریکایي ډالرو په لګښت پلي کیږي.
سرچینې زیاته کړې چې د ښوونځي د ودانۍ رغنیزې چارې به په راتلونکو 8 میاشتو کې بشپړې شي چې ورسره به د زده کوونکو لپاره د زده کړو چاپیریال ښه شي او د ښوونې بهیر به لا پیاوړی شي. غزني امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د دغه ولایت په مقر، اندړ، خوږیانو، اجرستان او دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې د 6 ترافیکي پیښو له امله 2 ماشومان مړه شوي او د 2 نورو ماشومانو په ګډون 3 تنه ژوبل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه پیښې د موټر چلوونکو د نه پاملرنې له امله رامنځته شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ دننه د زړو ناچاوده توکو د چاودنې له امله د دغې قمندانۍ 4 ساتونکي ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ وایاند اسدالله جمشید رسنیو ته وایي چې د اطفائیې پر وخت رسیدو سره د نورو چاودیدونکو توکو د چاودنې مخه نیول شوې ده. د مالیې وزارت د پالیسۍ مرستیال سلطان محمد زبیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همغږۍ د دفتر له عمومي رئیس محمد رضا نظري او مل پلاوي سره کتلي دي. د مالیې وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګمرکي مسایلو د 2 اړخیزو اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا او دغه برخه کې د ګډ کمیسیون د وروستیو هوکړو پر پلي کولو او اړونده موضوعاتو خبرې شوې دي. خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د ځینو اقداماتو په ترسره کولو هوکړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې تیر کال د ابونصر فراهي بندر له لارې ایران، عراق، ارمنستان او متحده عربي اماراتو ته د $900,000 په ارزښت صادرات ترسره شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې صادراتو کې غالۍ، سرب، میوې او سبزیجات شامل وو. په فراه کې د صنعت او سوداګرۍ د صادراتو او پراختیا مدیر محمد عیسی رحماني له رسنیو سره مرکه کې ویلي چې تیر کال یې د فراه د ابونصر فراهي بندر له لارې نورو هیوادونو ته د صادراتو کچه 6% لوړه وه او سږکال هڅه کوي چې دغه کچه نوره هم لوړه کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ مشر عرفات جمال په ګډه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو حل په موخه له پاکستان سره د 3 اړخیزې ناستې پر جوړېدو خبرې کړې دي. یاد وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې د عرفات جمال له قبله لیکلي چې ښایي د کډوالو په تړاو دغه 3 اړخیزه ناسته په راتلونکې میاشت کې ترسره شي، خو دقیقه نیټه او ځای نه دی څرګند کړی. مولوي عبدالکبیر په یاده ناسته کې د UNHR له چارواکو وغوښتل چې بیرته راستنیدونکو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کارتونو پر بنسټ چلند نه کوي، بلکې ټولو کارت راستنیدونکو ته په انډول برابرې مرستې او خدمتونه چمتو کړي. د جرمني د باواریا ایالت وزیر اعلی مارکوس سوډر وایي جرمني د ناقانونه کډوالو د مخنیوي افغانستان او سوریې ته د مجرمو کډوالو د استنولو د کورنیو د یوځای کېدو بهیر د ځنډولو او د تابعیت په قانون کې له بدلون سره د کډوالۍ تګلارې بدلوي. مارکوس سوډر دغه راز ویلي جرمني د کډوالۍ د محدودولو په موخه د هغو هیوادونو نوملړ پراخوي چې وګړي یې خپلو هیوادونو کې له ګواښ سره نه وي مخ. نوموړي د کډوالۍ په تګلارو کې دغه بدلونونه د جرمني لپاره مهم بللي دي. د ایران د نرسانو یا راغتیاپالانو ټولنې ویلي چې دغه هیواد روغتونونه د نرسانو له کمښت سره مخ دي او دا تشه اوس د بهرنیو په ځانګړي ډول افغان نرسانو له لوري ډکیږي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 30 بهرني روغتیاپالان چې قانوني اسناد نه لري د تهران په یوه روغتون کې کار کوي. د ایران د نرسانو ټولنې مسؤلین وایي چې زیاتره دغه نرسان افغانان دي، خو په ایران کې زیږیدلي او هلته یې زده کړې کړي دي، خو د کار کولو رسمي جواز نه لري. د مسؤلینو په خبره د اوسني قانون له مخې بهرني نرسان باید د کار وزارت له لارې اجازه لیک ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر موټر وسلوال برید کې 3 پولیس وژل شوي او 1 بل ټپي شوی دی. د یاد ایالت ځایي امنیتي مسؤلینو ویلي چې برید د کویټې په مستونګ سړک د نوي سریاب سیمې د پولیسو پر موټر شوی دی. د مسؤلینو په خبره له برید وروسته وسلوال پر تیښته بریالي شوي دي. ځایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې سیمه کې د وسلوالو نیولو لپاره چاڼیز عملیات پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالت کې وسلوال بریدونه او نښتې ډېرې شوي دي.
د اندونیزیا ولسمشر اعلان کړی چې هیواد یې چمتو دی د غزې د جګړې له امله زیانمنو شویو فلسطینیانو ته موقتي بشري پناه ورکړي. پرابوو سوبیانتو ویلي چې د دغه بهیر په لومړۍ جوپه کې به 1000 تنه فلسطینیان خپل هیواد ته ولېږدوي. رویټرز په یوه خپاره کړي راپور کې ویلي چې ولسمشر دا څرګندونې منځني ختیځ او ترکیې ته تر خپل سفر دمخه کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې د اندونیزیا ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې تر څو زر تر ژره له فلسطیني چارواکو او نورو اړخونو سره خبرې وکړي چې د دغو کسانو د ایستلو لپاره لاره هواره شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که له ایران سره روان مذاکرات بې پایلې شي نو د اړتیا په صورت کې به امریکا له اسرائیل سره یو ځای پر پوځي اقدام لاس پورې کړي. ټرمپ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه سپینې ماڼۍ کې یوې مطبوعاتي غونډه کې کړې دي. ټرمپ زیاته کړې چې که زه احساس وکړم چې د خبرو اترو لاره ښه نه ده نو دا به د پای ته رسولو وخت وي. ټرمپ د دې اونۍ په پیل کې ویلي و چې خبرې اترې به مستقیمې وي په داسې حال کې چې ایراني چارواکو غیر مستقیمې بللې دي. په ډومینیکا هیواد کې د یوه شپني کلب د چت پریوتو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 124 تنو ته لوړ شوی دی. د رویټرز خبري اژانس لخوا په خپرو شوي انځورونو کې ښکاري چې د پیښې په ځای کې د بیړنۍ ډلې کارکوونکي له کنډوالو څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو د رایستلو په لټه کې دي. د راپورونو له مخې چې په مړو شویو کسانو کې یو مشهوره سندرغاړی، یو والي او د میجر لیګ بیسبال پخوانی توپوهونکی شامل دی. د چارواکو په خبره د ژوندي پاتې شویو کسانو لټون خورا ستونزمن دی. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره د افغانستان الف لوبډلې د ایلینډ الف لوبډلې ته په یوازینۍ 4 ورځنۍ سیالۍ کې د 1 پاڼۍ او 104 نوي منډو په توپیر سترې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د لوبې د پچې په ګټلو سره لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه او په لومړۍ پاڼۍ کې 612 منډې هدف وټاکه، خو سیالې لوبډلې په ځواب کې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 309 او دویمه پاڼۍ کې 109 منډې جوړې کړې او لوبه یې په ستر توپیر افغانستان ته وبایلله. درنو لیدونکو له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.